د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه او د خوښۍ خبر. جرمني جوماتونو کې په لوډسپکر کې اذان کولو ته اجازه ورکړه. د جرمني د کولن په ښار کې چارواکي وایي جوماتو ته اجازه ورکوي چې په لوډسپکرونو کې اذان وکړي. د کولن ښار ویلي چې اذان به د جمعې په ماسپښین 5 وخته کیږي. د کولن ښاروالي هنریتا ریکر تېره اونۍ په دې هکله په ټویټر کې لیکلي وو چې مؤذن ته د اذان کولو اجازه ورکول د درناوي نښه ده. میرمن ریکر ویلي کله چې خلک د ښار د اورګاډي اصلي تمځای ته رسیږي غوږونو ته د کلیساګانو د زنګونو اوازونو ورځي او په لوډسپیکرونو کې د مسلمانانو اذان ته اجازه ورکول د ښار د مذهبي ازادۍ او تنوع ښکارندویانه کوي. جوماتونه په لوډسپیکر کې د اذان کولو لپاره باید ځانګړي جواز واخلي چې 2 کاله د اعتبار وړ وي او غږ د لوړوالي اندازه باید مراعات کړي. د جرمني په اکثریت ښارونو او ښارګوټو کې خلک د کلیساګانو نه د زنګونو اوازونو اوري، خو د کولن په ښار کې چې څه باندې 1 میلیون اوسیدونکي لري شاوخوا 15 جوماتونه شته دي او تر ټولو ډیر مسلمانان هم په همدې ښار کې ژوند کوي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.